درېمه مرحله څه ده؟ درېمه دا ده چې عملنامې به راخورې شي، چاله په ښي لاس کې، چاله په ګس لاس کې، او چاته د شا د طرف نه. چې کوم انسان له په ښي لاس عملنامه ورکړې شي اصحاب الیمین دا جنت والا دی، او چې کوم کسانو له په ګس لاس کې ورکړې شي او یا د شا د طرف نه دا جهنم والا دی. اوس که ته سوال کوې چې دا خو زما خوښه ده چې دې په کوم لاس کې نیسم، لکه ماله مثلا څوک یو کتاب راکوي نو که په ګسې نیسم او که په ښي، نو دا خو به هر سړی کوشش کوي چې په ښي به یې رانیسي. ما وختي درته څه ووې؟ مالک یوم الدین. اختیارمند څوک دی؟ الله. ستا اختیار نشته چې الله وی په ښي کې در کوم ګس کې نشي نیولی، او چې الله وی چې په ګس لاس به در کوم نو په ښي کې نشي نیولی. خیر مثلا فالج ووایي ځه فالج زده لاس، یا داسې یو لاس چې هغه کار نه کوي، هغه شلی، نو په هغې څوک نیوکه کول دا الله دی. د هغه خوښه نو په ښي لاس کې به عملنامه نیسې، چې د هغه خوښه نی په ښي کې نشي نیولې په ګس به نیسې، او په ګس کې هم نی خوښه نو د شاره طرف نه به نیسې. دا به بدبخت او سپیره خلک به. هغې نه پس مرحله به سي، هغې نه پس پل سورات، مونږ چې ورته پل سورات وایو، او د هغې سورات مخکې د هغه پل مخکې تله لګېدلې ده، د وزن تله ده، په هغې به د انسان ښه او بد تللی کېږي. دا تله د چا په قبضه کې ده. وندوع الموازین القسط لیوم القیامه. الله وی اختیار یې زما دی. ګورې دا تله به زه لګوم، بیا اختیار د الله. جبریل علیه السلام به ولاړي، نگرانی رب العالمین کوي، او جبریل علیه السلام به ولاړي، او جبریل علیه السلام به د هغه تلې هغه ویخ نیولي هغه ډنډه، او په دې تله کې یو شي وي داسې داسې کېږي، د هغه وزن پته پرې لګېږي، هغې ته لسان المیزان وایي، هغې ته به نیغ نیغ ګوري. جبریل علیه السلام څه ضرورت دی چې تلې ته ودرېږي؟ د قانون راوړی دی، قانون قرآن شریف یې راوړی دی. اوس هم دا قاعده ده چې جج کلم سزا اوري یو مجرم ته، نو د قانون مشر وکیل چې هغه ته ایډوکیټ جرنل وایي په های کورټ کې، او په دې سیشن کې ورته سرکاري وکیل وایي. سرکاري وکیل خامخا ولاړ په های کورټ کې د سرکاري وکیل ته ایډوکیټ جرنل او یا د هغه نایبین وي، اسسټنټ او ډپټي وغیره، هغوی ولاړي. او په سپریم کورټ کې بیا سرکاري وکیل ته اټارني جرنل وایي، اب ولاړي، یا د هغه نایب او معاون به ولاړي. ولې؟ که جج ته د قانون ضرورت راشي نو د هغې نه به تپوس کېږي. نو رب العالمین ته خو د قانون ضرورت نه راځي، خو که یو بنده په قانون اعتراض وکړي هلته، نو چې جبریل علیه السلام په موقع د قانون راوړونکي فرشته ولاړه چې جواب ورکولی شي. کرام الکاتبین چا چې ستا نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغې به م ولاړې. ولې؟ که څوک دا ووایي چې دا ګناه خو ما نه ده کړې، پردی راپسې لیکلې ده، هغې به فوراً درته میدان ارشي به درته حاضر کړي. دا ګناه تا نه ده کړې؟ نه، دا ما نه ده کړې، دا دې راپسې پردی لیکلې ده. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. په خوله به دله مهر ولګوي او لاسونه او اندامونه به دې خبرې شروع کړي چې دا ګناه دې په ما کړې ده. اوس به څه کوې؟ اوس خو هر څه، اوس خو کمپیوټر دی، هر څه درته ښکارېږي. کم شی چې غواړې درته ښکاره کوي. دا یو مثال درته رب العالمین په دنیا کې موجود کړی دی. که ته وایې دا ګناه مې نه ده کړې، دا خلک بلاول شروع نه کوي، چغې به وایي او بانې به کوي او جګړې به کوي، دا ګناه مې نه ده کړې، دا راپسې پردی لیکلې شوې ده، دا دي. خو چې کله پې هغه ځمکه ګوی وکړي او اندامونه ګوی وکړي، بس بیا به خلک چپ چاپ شي، بیا به خبرې نه شي کولی، هر څه به راته میدان ته کړي. ښه، اسرائیل علیه السلام هم ولاړې. ولې به دې ولاړې؟ دا قانون دی، جج چې کله به یو مجرم دلته فیصله کوي، نو کم تانهدار چې دا مجرم نیولی
کم تاندار هغه ولاړی په موقع باندې هغه پولیس والا ولاړی د هغوی باقاعده شهادت وي هغې هغه خپله شهیدي کوي نو اسرائیل علیه السلام او دا نور فرشتې چې دا سه اختراع دا هغه دي چې دا اوالات ته یې بوتلل کړي دي دا قبر اوالات دی ګوره د دنیا او د آخرت په منځ کې دا قبر د اوالات ژوند دی د قبر نه پس به فیصله کېږي چې یا جنت ته د بري شوې او یا دوزخ ته د ګیر شوې پانسي شوې نو دا د قبر ژوند د اوالات ژوند نو د اوالات ته چا بوتلل کړي دي اسرائیل علیه السلام او د هغه ملګرو فرشتو لکه څنګه چې کم تاندار ته ونیسي او اوالات کې دی واچوي دی به م ولاړ آدم علیه السلام به م ولاړ ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي او د کم پیغمبر امتی سره چې حساب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړ یو طرف ته په تله کې نیکۍ واچولی شي بل طرف ته به ګناهونه واچولی شي فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا وزن د نیکو چې درون شي دی ډېر ښه خوشحاله مزیدار ژوند به درته میلو شي چې د جنت دی واما من خفت موازینه فامه هاویه او که د چا وزن سپک شي د نیکو وزن د ګناه درون شي تبا و برباد شي فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه ګرم اور دی هغې ته به ځي او که د چا دواړه برابر شو نیکي او ګناه یو هم درنه نه ده دواړه برابر دي نو د دوزخ او د جنت په میاشت کې دی د هغې ته اعراف وایي هغې ته به د ببودي چې هلته یې بوځي سموده به په هغه اعراف کې د جنت د خوشحالو نه به محرومي او د دوزخ ته به هم وایي اخره کې به رب العالمین اعلان وکړي چې دی دوی جنت ته دې لاړ شي اختیارمند په دغه ورځ صرف رب العالمین دی ګورې بل څوک نه اختیار د